اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې شورا او ملک بادر پریکړه وکړه چې د تیز رفتارۍ په خلاف قانون به عملي کوي. اوس به دا واورو چې شیرینه ولې نه غواړي بخمله سبق ته لاړه شي. عاطفې لورې ته د انعام ګل ته کښېنه زنګ وایې ښه بی او ته څه شی کوې لورې زه به قرآن شریف راواخلمه لږ سبق به یاد کړم. سمه نه بی اللهو اللو للو. اوس خو ویده دی پرېږدی چې کله راپاڅېده بیا ټالۍ ورکه. خدایه ته مې زه به روانه کې چې زه دا خپل سبق زده کړمه. خواري مه کوه هغه د چا خبره دا وړی به شړی نه کې ځان د کاره مو باسه. خدای به خیر کې شیرینې زه خپل هڅه کوم او له کاره خو مې ځان نه دی ایستلی. اول د کور کار کوم بیا سبق ته کښېنم لکه دا اوس. نو کومه دی زه خو چې هر وخت ګورم کار ماته پاتې او ته سبق وی لګیا یې. شیرینې خیر دی ته م لږه ګزاره کوه. پخوا ما د کور ټول کارونه نه کول اوس چې زه سبق وایم نو نیم کار را سره تم کوه خیر دی. خدای دې وبخه په ما احسانونه مه کوه پخوا ما د کور کار کړی دی یوازې تا نه کوو. زه در باندې انسان نه کوم خو مطلب مال چې ته پوه سې. کرارې کښېنه زه پوهېږم د کور کار خو دې پریښې چې انعام ګل ته دې م شا کړې او د تازه ګل په مخ کې بیا وې چې زه داسې کوم. و شیرینې انعام ګل ما کله پریښی دی دغه دی اوس مې زانګو کې ویده که بیا سبق ته کښېناستم او شکر دی عاطفه دومره ده چې خپل رور سنبالولی سي. په دې مې ډېر باور دی. ستا پې باور شته خو زما پې نشته. کومه ورځ به یې په هلک باندې سې کړي بیا به زه ملامته یم. دا غریبه ځان نشي ساتلی هلک به څه وساتي. سمه ده کاله کې به یې نه پرېږدم کله چې سبق ته ځم ځان سره به یې بوځم. ابی سبق ته انعام ګل بوځي بیا زم تا سره ځم زه به بو سره نه پاتې کېږم. الله دا پکې لا بله شوه ببو بو بلا ده خوري یې. حسن خانه زه خو رالم ما ویل چې پوښتنه وکړم تا څه وکړل؟ الماس سره ناست وي خبرې دې ورسره وشوې ونه شوې. او عجب ګله د الماس ځای ته ورغلی وم او خبرې مې ورسره وشوې خو افسوس چې نه زما ورتګ ځای ونیو او نه خبرو. هغه څنګه حسن خانه؟ خو داسې ما ډېر کوشش وکړ چې قناعت ورته ورکړمه تر څو ور نه تیر شي. اول خو یې زما خبره نه اورېده چې بیا یې واورېدله خپل ضد یې ونیو. سره د دې چې ما ورته خپله کیسه وکړله چې جعفر نه مې ورور وانه خیسته که نه نو مېرمنې خو مې غوښتل خو په دې ټولو خبرو ما خاورې واړولې او جعفر ته مې واده اسانه که. هغه دی نن زم خوشحاله او هغه هم خوشحاله خو الماس دې خبرو ته م ونه کاته. مطلب لنډه اوږدې دا شوه چې الماس خامخا ولور غواړي. ونو سمه ده چې الماس ضد کوي نو زم د چا نه کم نه یم. هغه چې تر څو سرې سترګې وینیني نو خپلې خبرې نه تېرېږي. دا ضد به اوس زه ماتوم زه. عجب ګله پام کوه ګوره ډېره ګزاره کوه ستاسو خو خپلوي ده کم غلط قدم پورته نه کې. الماس کېدی شي پوه شوی نه او یا به زموږ په خبرو باندې فکر وکړي سم به شي. هغه سمېږي نه که سمېدلې نو میوه ګل لالا ورپسې ورغلی دی زه ورپسې ورغلم ته دا دی ورغلی خو د خپل ضد نه تېر نه شو. دغه دی د ولول خبرې هماغسې خوله کې نیولې ده. اوس به دا خبره زه په خپله سپینوم په خپله د الماس سره به داسې کار وکړم چې حیران به شي چې دا ما سره څه وشو. ملک صاحب زما د یوې خبرې ته ښه غوږ ونیسه. کومې خبرې ته مطلب شه؟ دې خبرې ته چې هغه چا رښتیا ویلي
وایي سړی د خپلې لمن نه اور اخلي. په موږ هم همدغه کار وشو. څه مطلب؟ په دې خبره خو دې پوه نه شوم. مطلب دا چې موږ لګیا یو هلې ځلې کوو چې د شورا او ملک بهادر پښې وو راوې پرځوو. خو ستا خپلوان راځي ملک بهادر او شورا ته چلونه ورښیي. دا څوک یاده؟ مطلب شه زما خپلوان څوک راغلي؟ که سردار اکا یاده نو هغه خو اوس زما خپلوانو کې راځم نه. خو د شورا سړی دی او د هغوی په طرف دی. د هغه خبره نه کوم ملک صاحب. مامور بیدار درته ښه مامور بیدار راغلی و د ملک بهادر او شورا سره ناسته لرله. زم پکې وم. د څه شي په هکله؟ د موټرو د تیز رفتارۍ په هکله. ویلې چې باید د دې مخه ونیول شي او زه در سره پوره مرسته کوم. موږ لګیا یو خلک راپارو چې د ملک بهادر په خلاف ودرېږي. خو که دا مامور بیدار یو څو شپې دلته نورې وکړي بس داسې وګڼه چې موږ میدان بایللی دی. ملک صاحب زه خو وایم که زما منې دا سړی په وخت رخصت کړه چې په خپله مخه ځي. مطلب شه هغه خو هسې روان دی ځي به مصروف سړی دی. او بله دا چې مېرمن هم زخمي شوې ده هغه به تداوۍ ته وړي. نو ما ته حاجت نشته چې زه رخصت کړم. ای ملک صاحب ولې داسې نه وی چې راباندې ګران دی هېڅ زړه دې پرې نه کېږي چې رخصت یې کړي. مطلب شه دا خبره دې ځای نیسي. نن سبا زه ډېر ځانته شوی یم. له تا پرته مې نور هېڅوک نشته. خپلوانو پرېښی یم وسلوالو پرېښی یم. یو مامور بیدار دی اوس دا هم خفه کړم او ویې و ملک صاحب نو خو کار درته ګوري که نه په غم دې اړوي. مطلب شه چې حاجت دې پیدا شو نو سکروټه به م لاس کې اخلي او دا سکروټه اوس ما لاس کې اخیستې. بس داسې وکړه چې دا سکروټه په لاس کې ونیسه. خو بیا د ملک بهادر او د شورا د مقابلې خوبونه مه وینه. میدان بایللی وګڼه. خدایا پاکه دا څه چل دی ده په دې کور کې دا څه حال دی؟ شیرینې تاسو په دې کور کې یې که نه؟ ولې نه یو؟ نو چې یې نو دا کور به داسې خزلې یو چیرته پرتې کاسه کونډۍ بل چیرته پرته دا څه حال دی؟ نو زه به څه وکړمه؟ د ښایسته ګل پلاره یوه ښځه د کور کار ته شي او که ماشوم ته. څه یوه ښځه؟ ولې بخمله؟ بخمله خو تا ته معلومه ده چې سبق وایي او چې سبق راواخلي قسم یې کړی دی چې د کور کار ته به ګوتې وې نسمه. دا څه ویوه شیرینې؟ هغې خو ویل چې اول به زه خپل کار کوم بیا به سبق ته ځم. نو کومه دی چې د کور کار یې کول نو داسې به وی هر څه یې ماته پرېښې ماته. خو ما په خولې لاس ایښی چې څوک رانه خفه نه شي. دغه دی هر څه د په خپلو سترګو ولیدل. که بله ښځه وی نو ټول کلی به یې خبر کړی و. شیرینې بس دام دې ښه کړي دي چې تا غږ غوږ نه دی کړی. بخمله چې سبق وی او ته ورسره د کور په کار کې مرسته کې نو خدای تعالی به ثواب تا ته هم درکوي او دا زمونږ کور به له خیره سره نورم برکتي شي. زر که د خدای وبخي هغه به درنه په قبر کې خوشحاله وي. خدای دې خوشحاله لري هغه دې خدای وبخي. خو د ښایسته ګل پلاره بنده تر خپلې وسې پړ دی. زما چې څه وسه وي هغه کومه خو چې له وسې مې پورته وي هغه نشم کولی. زه خو بخملې ته څه نشم ویلی. بنه مې ده بدنامېږم پې. بیا به وایي چې کس را سره کوي کینه را سره کوي. خیر دی ته ورته ووایه چې سبق هم وایه خو د کور کارونه هم کوه. هر څه ځان ته شیرینې ته مه پرېږده. شیرینه مې انسانه ده. د سلګۍ پلاره ډېره درنه ګیله منده شومه. زما خو داسې فکر نه و چې ته به د خپل کور خوشحالي اخلې او په لوی لاس به بل چاته ورکې. وڅنګینې ما څه کړي دي چې ته داسې ګیلې کې؟ وی ما څه کړي دي؟ د خپل زوی دپاره دې قدم هم نه پورته کوو چې پرخه دې ورته کړی وی او اوس د بل دپاره منډې وروهې. خبره شم چې ته د پرخې پلار پسې ورغلی وې چې د ولور نه تېر شي او عجب ګل خپل زوی ته زر واده وکړي. ورغلی وما او دا د خیر کارو. خاورې حسن خان چې چېرته د خیر کاري کوي به
خو زه حیران یم چې ته زما د تګ نه چا خبره کړې؟ د سلګۍ پلاره زه خبرېږم چې د برخې په کاله کې چرګه کړوتم وکړي نو هم زه پې خبرېږم او باید زه ځان خبر وساتم ځکه چې زما د زوی خوښه وه ورې نه کړله خدای دې پې جبګل هم نه خوشحالی زما زوی د همدوی د لاسه مسافر شو. کېنه زورورې دا ستا په زړه کې لا څومره زور دی بس دی د دې خبرو نه نوره تېرېږه دا خو د قسمت خبرې دي که ستا زوی چېرته په سمه توګه د پرخې غوښتنه کړې وې نو کیدای شي قسمت یې ورسره وې په هغه شان خو څوک چاله خور لور نه ورکوي لکه څنګه چې زړور غوښتل او ته دې هم دا نیت لږ پاک کښه. او نو چې ته د نورو خلکو طرفداری کې زما نیت به درته خود خیرن معلومیږي کله دې زما خبره ونه منله اوس هم درته وایم چې قلارې کښېنه الماس پیشه او عجب ګل خدای دې وکړي چې سل کاله لور ناسته وي ما او تا ته یې څه نه سنګینې نه چې یو چاته د خیر رسیږي نو خیر رسوه پرخه اوس د عجب ګل انګور ده که د پلار په کور کښېنیم موږ ته یې ګټه نشته او که واده شي موږ ته یې ګټه نشته خو په واده کې به دا یو خیر وي چې زړور خان به لږ سم شي او هغه د خپلو کارونو نه به عبرت اخیستی چې خدای تعالی یې سم کړي بیا به تم ورته وګرځېږي او زم ښایسته انګور به دې کور ته راولو له خیره. څه ووایم نو خدای مې دې د ارمان پوره کړي نو بیا به دې وګورم چې داسې هلې ځلې کې که نه لکه څنګه چې اوس دا جبګل دپاره خوشي. یاسر مورې ما ګوره تا ته هغه ورځ وویل چې دا ستا د ورانده راتګ ما په ښه پال نه دی نیولی چې کله م راغلي موږ یې په غم اړولي یو او دا زلخې خاوند هم د شړۍ نه خپې راویستلي دي زه خو وایم چې په څه بهانه باندې د کوره رخصت که چې ځي. واده یاسر پلاره بیدار څه کړي دي د هغه سره خو ستا دلته ډېر ساعت تېر دی ما خو تا ته ویلي و که نه چې کلیوال در نه بیزاره دي خپل خپلوان درته نور نه راځي په خپلوانو کې در سره یو بیدار پاتې او په دوستانو کې در سره یو مطلب شه د مطلب شانه خو تا کلم ګټه نه ده کړې او نه یې درته صحیح مشوره در کړې اوس د بیدار په اوسېدو مه تنګېږه. زه ورباندې نه تنګېږم خو کار راته ګوري کار زما ټوله خواري په سین لو کوي. نو آخر څه یې کړي دي خبره خو وکړه که نه په شف شف باندې خو نه کېږي چې ته ماته ګیلې کې داسې ښکاري لکه چې مطلب شاه درته غوږونه ډک کړي دي چې بیدار له کوره وشړه هغه غواړي چې دا یو خپلوان در سره پاتې دی دا هم درنه توري شي. ما ته هېڅ چا هم غوږونه نه دي ډک کړي خو د بیدار کارونه داسې دي وایم چې په وخت سره رخصت شي نو ښه دی ما له ګوټې او شورا ته مشورې ورکوي دا اوس یې ورته سینه ډبولې ده چې د موټرو تیز رفتارۍ مقابل کې زه مرسته در سره کوم دا زما دنده ده دا دي واغه دي او زه نه غواړم چې د ملک بهادر کوم پلان کامیاب شي تا ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. نو په دې کې خو کومه بده خبره نشته دی او بیا بیدار خو په داسې دفتر کې کار کوي چې سر و کار د موټرو سره دی همدا یې وظیفه ده پرېږده چې هغوی سره مرسته وکړي او د دې موټرو د تیز تلو مخه ونیول شي په دې کې ستا هم خیر دی. زما پکې څه خیر دی زما خیر په دې کې دی چې د ملک بهادر خبره ماته شي. ستا پکې خیر دا دی چې د یاسر پلاره سبا به ته چېرته سفر نه کې که خدای مکه چې داسې پیښه په زرینې باندې شوې په تا وشي بیا دا د قسمت خبرې دي بس د ورور ورندار دې رخصتوه زما په کور کې به هغه څوک اوسېږي چې ماته یې ګټه وي نه هغه څوک چې زما دښمن ته مشورې ورکوي. زه یې نشم رخصتولی او هغه په خپل هم ځي دومره وزګار نه دی خو ته د چا خبرې مه منه لږ په خیر و شر باندې ځان پوهی که. دا وه د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې په کنډو کلي کې موټروانان تیز رفتاري کوي او په دې هکله هیڅ احتیاط نه کوي. که چېرته یو موټروان تیز موټر وچلی نو کومې ستونزې به را پیدا شي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ
0 3 10 50 0 شپږ شپېته 3 10 15